زما په خیال زما په ژوند کې په اولني ځل باندې ما باندې یو داسې انکر راغلی دی چې هغه زه پریشر کړی یم، نو داسې څه خبره خو شته نه. یو کس خو ډېره اسانه خبره ده، زه دا وایم چې څومره ما کار کړی دی، نو کم سړی چې د قوم د چاندې په پیسو باندې کار کوي نو هغه به ریکارډ لازمي ساتي او هغه به جواب خامخا ورکوي، هغه به عوام تم جواب ورکوي، هغه به ادارو تم جواب ورکوي. او که یو سړی زمانه د 1000 روپو ریکارډ غواړي او که یو سړی زمانه د 1 لک روپو ریکارډ غواړي، نو کاپي خو لویه خبره ده دلته کې محفوظ چې تر هغې پورې به زه نه بلکې سهارا عوامي فاونډیشن نومې اداره تاسو ته باونډي تر څو پورې چې ستاسو امانت خلکو ته نه یې رسولی. زه خو که زه ووایم نو زه انسان یم، ما له مرګ هم راتلی شي. نو سهارا عوامي فاونډیشن نومې اداره چې کومه ده نو دا هغه ته باونډي تر کومې پورې چې هغه حقدار ته نه یې رسېدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات، پوښتنه مینه مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به راته رک روغ جوړ او د صحت جامې به مو پرتن وي. قدرمن لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې راسره سید خان اخون منیري چې د سهارا عوامي فاونډیشن بنسټګر یا مشر دی. سهارا عوامي فاونډیشن په روغه خیبر پښتونخوا کې د کونډو، یتیمانانو او بېوزله کورنیو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي. سید خان اخون په خپله هم یو لاسګاډی والا دی، خپله په ګاډۍ کې سبزي خرڅوي او په خپله چې دی نو کور هم په کرایه دی. سید خان اخون منیري نه به څو لنډې او مهمې پوښتنې ولرو، نو هیله د طرفه یې زموږ ملتیا وکړئ. زه عبدالحق دولت زه یم. ډېره زیاته مننه اخون صاحب چې موږ ته وخت راکړو. مننه عبدالحق دولت زه تاسو ته چې ما غوندې یو ملنګ سړي ته دلته رالی او زما نه انټرویو ریکارډ کوئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که پیل یې دې ځای نه وکړو، تاسو په خپله یو مزدور کار یاست، څنګه چې مې یادونه وکړله، څنګه مو داسې سوچ راغی چې زه به یو داسې بنسټ جوړ کړم او خلکو سره به بیا په روغه خیبر پښتونخوا کې خلکو سره به مرسته کوم؟ دا سوچ مو څنګه راغی؟ که جواب لږ اوږد شي نو معذرت سره به وایم، خو داسې ده چې کم ریاست کې حکمران وخت غافل شي د خپلې ډیوټۍ نه، نو هلته بیا د سید خان اخون په شانتې خلک را پیدا کېږي او هغه یا د 2 روپو میک چې ورته کم وي یا د دغې موبایل په شیشه او خپل کوشش کوي چې کم کار کمه ډیوټي چې د حکومت ته نو مونږ کوشش کړی دی چې هغه مونږ په خپله باندې کړې ده. ډېره مننه. چې ډېره زیاته مننه. تاسو سره مطلب تاسو چې چا سره مرستې کوئ دې کې تاسو څنګه تاسو پالیسي سي د کم خلک ټاکئ چې هغې دلته تاسو بیا مرستې ورکړئ؟ زمونږ ډېره ساده پالیسي ده. مونږ اول ویریفیکیشن وکړو، د هغې ځای حالات معلوم کړو چې یاره دا کس غریب دی، مستحق دی، بېوسه دی. بیا د هغه مونږ یو ویډیو پروګرام ریکارډ کړو، د هغې دپاره بیا مونږ ټایم فریم مقرر کړو چې یاره دا په دومره وخت کې مونږ واپس دا پروګرام کلوز کوو. هغې ته بیا زمونږ مسافر رونه، زمونږ د وطن دننه رونه، زمونږ پښتانه رونه، پنجابیان، سندیان، بلوچ، زمونږ ټول رونه زمونږ سره لبیک وی او بیا په هغې ورځو کې دننه د هغې هغه پروګرام مونږ کلوز کړو. جی ښه، نه تاسو ما ته دا ونه وي تاسې پالیسي څه ده؟ یعنې تاسو صرف کونډو سره مرستې کوئ، یتیمانانو سره، یا داسې د غریب هغه حد کم ځای پورې دی چې تاسو سره مرستې کوئ؟ مونږ زمونږ که منشور تاسو وګورئ نو مونږ سره سرپیرست چې کوم دی دا تعلیم دی. مونږ غواړو چې په تعلیم باندې کار وکړو، ولې چې تعلیم رڼا ده، د تعلیم سره ډېر څه کېږي. نو زیاتر زما خو خپل خواهش دا دی چې مونږ زیاتره کار په تعلیم باندې وکړلی او بیا خاص کر دیهاتي علاقې چې کومې دي په دې کې غربت ډېر زیات دی او پسماندګي عام چې مونږ مطلب د ضلع بونیر مونږ په یو ډسټرکټ کې پاتې کېږو، مونږ چې د دې نوم په کم ځای کې اخلو نو پسمانده لفظ د دې سره لیکلی شوی دی. نو پسماندګي ډېره زیاته ده. بیا دا په دیهاتو مسما دی، دیهاتیات دي، نو په هغې کې زیاتره داسې خلک اوسي چې هغه 2 وخته روټۍ ډېر په مشکله سره خوري. نو اوس مونږ ته داسې کیسونه مخې ته راغلل چې زمونږ هغه خپل منشور چې دی نو هغه مونږ نه پاتې شوی دی. اوس مونږ روان یو د ډوډۍ په تکل کې. زمونږ مطلب دا پالیسي ده چې
زمونږ نه په ضلع بونیر کې یو کور بې جامو پاتې نشي او څوک رانه نهر وده نشي. دا زمونږ یعنی خلکو ته چې څومره اړتیاوې تاسو ته پوره کوئ. بالکل. د تعلیم برخه کې تاسو وایئ چې موږ اول منشور زموږ دا و چې موږ تعلیم برخه کې خلکو ته مرسته هغوی سره وکړو ځکه چې تعلیم یو ډېر اهم رول ادا کوي په ټولنه کې. تاسو اوسه پورې داسې یو ماشوم مکتب ته یا د هغې یو کال فیس تاسو ورکړی دی چې دغه برخه کې موږ ستاسو یو دغه یاد کړو؟ جی داسې ده چې مونږ د سهارا عوامي فاونډیشن چې کوم افتتاحي پروګرام شوی دی اولنې پروګرام که ورته زه ووایم نو په هغې کې مونږ 42 د اسکول ماشومانو ته یونیفارم ورکړی دی چې په هغه وخت کې زمونږ سره ډېر زیات کم فنډ او مونږ د هغې نه آغاز کړی دی. اوس زما سره تقریبا 200 ماشومان داسې دي چې هغې ته زه ماهانه یعنی د اسکول پیسې م ورکوم. خو زیاتره زه به تاسو ته دا ووایم چې کله مونږ د تنظیم آغاز کړی دی د سوشل میډیا د لارې نو کرونا وبا راغلې د تعلیمي ادارې باندې نو که مونږ په تعلیم باندې کوشش کوو نو مخ په وړاندې مونږ څه کولی نه شو. کنې کوشش مو دی چې مونږ 95% کوشش په تعلیم باندې وکړلې یا زمونږ چې کوم د مدرسو طلبا دي یا د مدرسې چې کوم عالم دی د هغې کمې تنخواګانې او ډېر لنډ تنګ وخت په هغې تېرېږي نو مونږ غواړو چې په دغې کې مونږ د هغې سره ملګرتیا وکړو. دغه 200 ماشومانان چې دي دا یتیمانان دي څنګه؟ په دې کې یتیمانان هم شته دی، په دې کې معذوره هم شته دی او په دې کې داسې غریبانان ماشومان هم شته چې د هغې پلاران یا خو په داسې رنځ باندې بیمار دي یا پلاران معذوره دي د هغې د کپړو وسایل. که اوس هم تاسو ګورئ نو زما سره به زمونږ په دې بیټک کې تقریبا یو 2 تانه کپړه د ماشومانو پرته د اسکول د یونیفارم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که چیرته یو کس تاسو سره یو کال مخکې مرسته کړې وي یا 6 میاشتې مخکې او تاسو نه هغه نن پوښتنه کوي چې زما مرسته کوم ځای کې چاله او څنګه ورکړی شوه، تاسو ورته څه پیغام لرئ هغوی ته جواب به ورکړئ هغوی ته؟ یو کس خو ډېره اسانه خبره ده، زه دا وایم چې څومره ما کار کړی دی نو کم سړی چې د قوم د چاندې په پیسو باندې کار کوي نو هغه به ریکارډ لازمي ساتي او هغه به جواب خامخا ورکوي، هغه به عوام ته هم جواب ورکوي، هغه به ادارو ته هم جواب ورکوي. ولې چې ما که څه کړي نو ما په خپلو پیسو باندې نه دي کړي. تاسو په خپله زما په انټروډکشن کې تاسو وایي زه په خپله په ګاډۍ باندې یو فروټو خرڅولو والا انسان یم نو زه به د چا څه هیلپ وکړم. که چا هیلپ کو چرې کړی دی نو خلکو کړی دی او خلکو ما باندې ټریس کړی دی، ما باندې اعتبار کړی دی. نو زه به یو کس ته نه چې څومره پورې ما کار کړی دی ما په 10 میاشتې کې دننه 44 لک روپۍ د ضلع بونیر په خاوره باندې تقسیم کړي دي. او که یو سړی زما نه د 1000 روپو ریکارډ غواړي او که یو سړی زما نه د 1 لک روپو ریکارډ غواړي نو کافي خو لویه خبره ده، دلته کې محفوظ دی. نه تاسو ورته بیا داسې څه ثبوت ښودلی شئ چې ما پلان کې کس ته کارډ نقل ترې واخلی یا داسې یو ویبسایټ هغې فوټوکاپي او د هغې چې کوم تحریر مونږ لیکو، زمونږ چې کوم چاته ډونیشن په حواله کوو په هغې کې مونږ باقاعده ګواه اخلو، په هغې کې مونږ لیکل کوو، هغه لیکل مونږ شو کولی شو. یعنې په دې کې هېڅ قسمه داسې غیر قانوني کار نشي کېدی؟ نه سوال نه پیدا کېږي. او دا هم درته ووایم چې په دې اداره کې نن زه چیرمین یم، سبا پکې بل یو چیرمین راتلی شي، دې کې یو د چا تنخوا نشته او نه په دې کې داسې څه شته. د دې دا وخت چې دی په دې کې اوسني دور کې زما 10 ورځې د خپل کاروبار دي، 20 ورځې زما د الله د رضا دپاره د تنظیم دی، خو د دې زما څه معاوضه نشته دی چې یعنې ماته د دې تنظیم نه څه معاوضه میلاویږي، نه د دې په آیین کې داسې څه ګنجایش ته چې په را روان وخت کې یا چیرمین ته یا صدر ته یا د دې ممبر ته معاوضه میلاو شي. صحیح شو. خلک تاسو باندې څنګه اعتماد وکړي ځکه په روغه خیبر پښتونخوا کې یا بونیر کې نورې فاونډیشن هم شته، تاسو خلکو ته څه داسې مهم لرئ چې د نورو فاونډیشنو نه هغه جدا وي تاسو خلک بیا تاسو سره مرسته وکړي؟ زمونږ دا طریقه ده چې مونږ د یو پروګرام ریکارډینګ وکړو، بیا مونږ ته خلک رابطه وکړي، مونږ ته زیاتره خلک مونږ ته دا وایي یاره مونږ ته د مستحق کس نمبر راکړئ، مونږ وله د هغه نمبر ورکو.
یا د هغه کس په داسې ځای کې پاتې کېږي چې هغه ته مسایل مطلب نیټ ورسره اویلیبل نه شناختي کارت چاته نشي پاس کولی یا مطلب ایزي پیسې اکاونټ ورسره نه نو بیا د هغه چې کوم امداد دی هغه ما ته خلک راولیږي خو زه هغه ته دا باور ورکوم او دا لیکلی چیټ د هغې سره زما دا تحریري چې تر هغې پورې به زه نه بلکې سهارا عوامي فاونډیشن نومې اداره تاسو ته باونډي تر څو پورې چې ستاسو امانت خلکو ته نه رسولی زه خو که زه ووایم نو زه انسان یم ما له مرګ هم راتلی شي نو سهارا عوامي فاونډیشن نومې اداره چې کومه ده نو دا هغه ته باونډي تر کومې پورې چې هغه حقدار ته نه رسېدلی داسې یو تحریري هغې ته مونږ په واټساپ باندې داسې یو میسج پرېږدو چې که مونږ چېرې ستاسو د امانت په حواله نه کړو نو تاسو زمونږ خلاف قانوني کاروایي کولی شي یعنې تاسو وله ښه پوره ډاډګیرنه ورکوئ ځکه تاسو سره مرسته بالکل نو زمونږ سره بیا مرسته وشي او بیا هغه لیست مونږ هغې ته شو کړو چې به تا دا رقم رالیږلی او دا که ستاسو څه شک شوبهی تاسو کتلی شئ ستاسو دغه رقم لاړ مستحقو خلکو ته په حواله شو جی صحیح شو ستاسو دا فاونډیشن د خیبر پښتونخوا پورې محدود دی که ناروغ پاکستان کې که نه داسې نورو ملکونو کې هم تاسو خلکو سره مرستې کوئ داسې ده چې دا خو تر یو ملک محدود نه دی دا د پوره انسانیت په خدمت باندې مسما دی امید د رب لرمه که خدای پاک ژوند راکړو نو په ټوله نړۍ کې به اکټیویټي کوي تر یو علاقې یا تر یو ملک یا تر یو ضلع یا تر یو کنټري پورې به محدود نه انشاءالله العزیز بس الله مو کامیاب لره که چیرته دلته تاسو په خپله تعلق د کلپاڼې سره دی دلته نور فاونډیشن هم دي که چیرته تاسو په خپله یوازې دا کار کوئ او هغې ته به دومره تاسو خلکو تر لاسرسی ونه لرئ خلکو سره مرسته ونه کړئ که چیرته د دې بونیر فاونډیشن یا په کلپاڼې کې او بچکټه کې چې کوم خلک دي دغه فاونډیشن ستا سره رایوځای شي یا تاسو خپل منځ کې داسې یوه هماهنګي لرئ چې رایوځای شئ په ګډه کار وکړئ د بونیر نوم روښانه کړئ او هغه خلک چې تاسو یو تر 10 کسانو ته مرسته کوئ بیا چې تاسو یوځای شئ نو 500 تر 0 پورې مرسته کولی شئ دا سوچ مو چاته ذهن ته راغلی دی که چېرې داسې وشي نو دا به زه د دې غریب عوام خوشقسمتي وګڼم که چېرې ټول ټرسټ والا یوځای شي او د ټول ټرسټ والا اتفاق راشي او ټول په دې سوچ سره شي چې خدمت صرف اور صرف د الله د رضا دپاره یعنی ذاتي مفادات پکې څوک استعمال نه کړي زه دا ونه وایم چې یاره ما د سید خان اخون په نوم باندې یو سړی وبلي زه دا ووایم چې زه به د دنیا نه 2 لاس او 2 خپې ځم او ما ته قبر کې جواب ورکول دي که زه په دې سوچ باندې شروع شم نو زما او که دا ټول زما سره په دې سوچ باندې رایو شي نو زه به ثابته کړم دنیا ته چې د بونیر یا د دنیا د بېوسه خلکو سره څومره هیلپ کېدی دا به کله کېږي ځکه تاسو خو ماشاءالله پوره نوم لرئ تاسو د کلپاڼې یا د بشکټې خلک داسې په دې پلیټفارم باندې کېنولي دي چې په دې تاسو سره خبره وکړي انشاءالله په دې باندې زمونږ خبرې اترې روانې دي د ډېرو تنظیمونو سره زمونږ داسې یو پروګرام راځي چې د هغې آغاز مونږ د ضلع بونیر نه کوو د کلي نه 2 ممبران چې هغه هر یو کس په بیا خپل کلی سپانسر کوي مونږ داسې یو پروګرام ورکولو والی یو چې د هر کلی غریب په هر کلی کې غریب هم شته او د هر کلی مالدار خلک هم شته دی نو مونږ به غواړو چې د هغې کلي مالدار خلک د هغې کلي د غریبو خلکو سره ملاتړ وکړي یعنې مرګتیا یې وکړي او دا کلي په کلي ډېره په اسانه ده دې د واټساپ یو ګروپ مونږ جوړولی شو چې هر کلی مطلب اوس زما کلپاڼۍ کلی دی نو زما د کلي چې کم خلک په آوټ آف کنټري کې پاتې کېږي نو زه هغې ته دا مطالبه کولی شم چې یاره ما سره دلته کونډه ده ما سره یتیم داسې به د باچکټۍ کلي مثال ورکو داسې به د کلیاړۍ مثال ورکو داسې به زه د بونیر د کلو په تاسو یو هڅه لرئ چې دا به ټول یو ځای کې اراده شته داسې زما انشاءالله داسې به کېږي صحیح ده دا فاونډیشنو پسې زیاتره د خلک اعتراضونه ډېر کوي منفي خبرې پسې ډېرې کوي په دې هکله به تاسو څه ووایئ زه په دې کې بالکل څه نشم ویلی د هر چا خپله رایه ده خلک په فاونډیشنو اعتراض نه کوي اعتراض په سوشل میډیا او په کرکټر باندې دی جی فاونډیشن چې دی نو فاونډیشن یو ډیر لوی نوم دی زما په خیال فاونډیشن ته سپک کتل نه دی پکار فاونډیشن کار د هغې چا دی چې دا د صحابو کار دی دا ډیر غټ کار دی نه چې تاسې اوس مطلب صحیح کار کوئ خلکو ته هر یو اسناد چې دی په وخت رسوئ بیا خلک اعتراض ولې کوي زه خبره کوم که نه چې اعتراض په شخصیاتو باندې کېږي په فاونډیشن باندې نه کېږي اوس کېدی شي زه انسان یم
کومه زمانه غلطي کېدی شي زما سره به د چا اختلافاتي په ما باندې اعتراض کېدی شي خو په سهار عوامي فاونډیشن اعتراض نشي کېدی. اوس داسې بعضې دا سهار عوامي فاونډیشن خو تاسو چلوئ که نه چیرمین تاسو زه خبره کوم که نه بعضې خلک دا دي چې هغوی د سوشل میډیا د لارې خلکو له دوکې ورکړي او په لکاو روپۍ راوغوښتلې او هغه په خپل استعمال کې راوستلې هغه مستحقو ته په حواله نه کړلې نو د دغې وجې نه په شخصیاتو باندې اعتراضات شروع شوي دي په فاونډیشنو اعتراضات نشته دی. ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ. په اخره کې به دا تپوس وکړو که ما تاسو په زړه کې څه داسې خبرې وي او ما ستاسو نه په تپوسونو کې نه کړې نو مهرباني وکړئ. زما په خیال زما په ژوند کې په اولني ځل باندې ما باندې یو داسې انکر راغلی دی چې هغه زه پریشر کړی یم نو داسې څه خبره خو شته نه. البته زه به اخره کې دا یو میسج کنوی کړم چې په هر کلي کې غریبانان شته دی نو په هر کلي کې مالداره خلک هم شته او بیا اختر را روان دی روجه ده اختر ته ورځې لږې دي نو زه غواړم چې زموږ سره دا بېوسه خلک زه به په ځان باندې راوالم چې زه یو معذوره انسان یم نو چې زما اختر او د خان اختر یو شان شي نو دا به مزه وکړي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. کور دې ودان چې موږ ته دې وخت راکړو. خدای پاک دې داسې بریالي راکړي. قدرمن لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې طرفه یې زموږ ملتیا وکړه. الله مو مل شه.